السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ولی الله. یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ملګرو په نوې ویډیو کې به زه تاسو ته راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې د خپل هر عکس نه بیک ګراوند چې دی هغه ریموو کړئ، بیک ګراوند ترې لرې کړئ او بیک ګراوند ورته وربدل هم کړئ. ډېر په اسانه طریقې سره تاسو خپل هر تصویر ته چې دی هغې ته ساده بیک ګراوند لګولی شئ یا د هغې نه بیک ګراوند چې دی هغه ته ختمولی هم شئ ډېر په اسانه طریقې سره په یو کلیک سره. نو ملګرو دغه طریقه درته په ویډیو کې درښایم. خو دې نه مخکې تاسو لوکیشن درخواست کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ او خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. نو ملګرو دې لپاره په سمپل تاسو ته دغه اپلیکیشن ضرورت وي. دغه اپلیکیشن لینک چې دی هغه موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې راکړی دی. ټیک ده، تاسو به سمپل هم دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله هم چې تاسو د اپلیکیشن خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ تاسو ته به یو داسې شان انټرفیس راشي. ټیک ده، تاسو له دلته کې یو آپشن راکړی دی لوډ امیج. ټیک ده، تاسو به خپل هغه تصویر راولی چې د کوم نه تاسو مطلب بیک ګراوند چې دی بیک ګراوند ته لرې کول غواړئ. نو داسې تصویر به راواخلئ. مثال په طور دا ما تصویر راواغستو. ټیک ده، نو دا وګورئ تاسو د دې ځای نه دا سایز د دې غټول غواړئ یو ډوکې کولی غواړئ نو هغه پکې تاسو کولی شئ. ټیک ده، دلته کې چې دا تاسو سیټ کړو نو دلته تاسو لپاره یو آپشن راکړی دی د ډن. په ډن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته کې تاسو وګورئ اټومیټکلی آپشن یې هم تاسو له راکړی دی، مطلب آټو دا هم ریموو کېږي مطلب په خپله. او دلته کې تاسو وګورئ تاسو له بل یو آپشن راکړی دی ایریس. ټیک ده، تاسو له دلته کې بل آپشن راکړی دی د آټو. په دې چې تاسو کله کلیک وکړئ نو تاسو ته به داسې شیان یو نښه راشي هغه به تاسو څه وکړئ د هر څه به په دې باندې ووایو. نو مطلب بیک ګراوند چې دی به تاسو سره د دې نه څه شي ریموو شي، مطلب دا به ساده شي. دا وګورئ تاسو بیا درته ښایم چې دې کې به تاسو خپل تصویر چې دی دا به د دې نه صفا څنګه کړئ. دا وګورئ کوم چې تاسو په تصویر له پاسه باندې راغی دا بیک ګراوند نو دا به تاسو د دې نه خپل له تصویر نه به له پاسه نه لرې کړئ او سایډونه به د دې پاتې کړئ. نو ستاسو د تصویر چې کم بیک ګراوند دی به مکمل ستاسو دغه نه ریموو شي، مطلب ښه په اسانه طریقې سره به هغه هر څه چې دي هغه به دې ریموو. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې د خپل هر تصویر نه بیک ګراوند چې دی هغه ته یې ریموو کړئ، بالکل صفا بیک ګراوند پرې راولئ. نو ملګرو دا نوې ویډیو امید لرم چې خوښه شوې به وي. که خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.